دا د نیکی ښځې صفت دی چې خاوند وګوري دی به خوشحاله شي د ده به ستړي ختم شي د ده به تکاوټ ختم شي بس د په مخ باندې به خوشحالي راشي دا د نیکی ښځې صفت دی دا د نیکی ښځې صفت دی زنانو ځان کې دا معمول پیدا کړي خاوند کور ته راننوځي سلام وکړه خاوند لاس ښکل کړه خاوند نه بیزار والا خاوند کټ کې کېنوه اوبه ورکړه چای ورکړه دمش بیا د هغې نه پس د کور خبره کوه هغې نه پس د کور خبره کوه د خاوند رضا والا ښځې له مطلوب د خاوند رضا ده د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کومه ښځه وفات شوله او دې ځان سره یو سرټیفیکیټ و زنانو دوه سرټیفیکیټ یې اوسئ چې اخرت له ځئ دوه پلنډو یو فرض مونځ چې چرې فرض مونځ مه پرېږدئ بس هېڅ صورت که خاوند دی که بچي دی او که میلمه دی او که شپه ده او که ورځ ده زنانو په فرض مونځ چا سره هم سمجوته مه کوئ بس چې د فرض مونځ ټیم شو الله اکبر خاوند پاتې بچي پاتې میلمه پاتې هر څه پاتې الله اکبر د الله د طرف نه اعلان زنانو دی اذان ته غوږ دی نارینو دا اذان اورئ دا اذان چې شروع شي وی الله اکبر لږ سوچ کوه وای دا د الله د طرف نه یو منادي ماته اواز وکړو دا اواز د الله د طرف نه دی دا اعلان زما د رب د طرف نه دی دا اعلان چې راغی دا د بادشاهانو بادشاه اعلان وکړو چې الله اکبر زنانو نه په میلمنو خلاصېدی شي نه د خاوند په خدمت خلاصېدی هېڅ عذر دې نه دی قبول عن صلاتها الله به وایي د فرض مونځ تپوس به کوم د خاوند د حق نه به یې مخکې کوم د بچو د حق نه به یې مخکې کوم عن صلاتها نو زمونږ د زنانو اکثر مونځونه بې ټیمه دي ښه کیم نه و چې کوي نو بې ټیمه دي تپوس دې وکړو زه نن چې کور ته ورشئ که نه بیبیانو نه تپوس کوي وایي د سهار مونځ ادا د څه ټیمه پورې کېږي زه هسې تپوس دې وکړو ادا مونځ سهار د څه ټیمه پورې کېږي وایي قضا څه ټیم کېږي قضا ټیم کې به ولاړ یو کوي په ادا پته ورته نه نه زنانو په دې نه شي خلاصېدی چې ما ته پته نه وه نه خاوند مې چرسي دی نه 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 هېڅ عذر نه دی قبول میدان محشر کې به ړومبې تپوس د زنانه نه چې کېږي عن صلاتها د فرض مونځ به کېږي ړومبې زنانو فرض مونځ به د خاوند د حق نه مخکې که خاوند خفه شو وایي خفه شه ستا حق وروستو دی او فرض مونځ مخکې ما نه به الله ړومبې د فرض مونځ تپوس چې فرض مونځ وکړم ستا حق په ادا کوم که ته وایې چې حق مې مخکې که نه یې مخکې کوم ما نه به ړومبې تپوس د فرض مونځ په دې کې به د خاوندانو خبرې نه منې ښه او چې کله د فرض مونځ نه زنانه فارغه شي نو یو بل لنډ تپوس دی بس زنانه نه دوه تپوس دی په زنانه خو اکثر حج فرض نه زکات پې نه نفقه پې نه نو حرام او حلال پکې نه او جنګونه جګړې نه راځي عدالت نه راځي او پوله پټۍ نه راځي خو فرض مونځ نه چې فارغ شي دویم تپوس په زنانه نه کېږي عن بعلها د خاوند باره کې حساب راکوه فرض مونځ نه وشوله فارغه شوله عن بعلها اوس د خاوند د حق تپوس فرض مونځ دی او بیا د خاوند د حق تپوس دی زنانو اول فرض مونځ ادا کوئ بیا د خاوند د حق ادا کوئ د خاوند حق به د تهجد نه مخکې د ذکر او اذکار نه به مخکې د نفلي روجو نه به مخکې ما ته وایي خاوند مې مونځ عادي نه دی ولې زه تهجد لپاسم هغه ما ته وایي ما له اوبه راوړه زه ورته وایم چې ته تهجد لپاسېدلې خاوند درته وایي ما له چاپي وکړه راشه او خاوند له چاپي شروع کړه د دې تهجد نه مخکې د خاوند د حق تپوس کېږي دا تې مخکې د دې خاوند رضا والا د دواړو جهانو سردار فرمایي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه نبی علیہ السلام فرمایي کومه ښځه چې مړه شوله او وروستو خبرې کېدې چې وزوجها عنها راض خاوند تې رضا ښځه مړه شوله وروستو پسې د خاوند د رضا خبرې کېدې نبی علیہ السلام فرمایي دخلت الجنه دا ښځه جنت ته لاړه چې د خاوند د رضا سرټیفیکیټ و بیبیانو د خاوند د رضا سرټیفیکیټ ځان سره ځان دا رضا وړئ فرض مونځ به وړئ او د خاوند رضا به وړئ بس لنډو حاصل زنانه ودیدله نو مور یې ورته نصیحت ډېر ښکلی نصیحت یې ورته وکړ ښځې ته خپلې لور ته وایي د خاوند به د دریو خبرو خیال ساتي د سترګو خیال به یې ساتي د غوږونو خیال به یې ساتي او د پوزې خیال به یې ساتي
سمره لنډي خبرې نه دا کوم لور ته وکي خو کې سخت خام د خاون د سترګو بخیال ساتي د خاون د غوګونو بخیال ساتي او د خاون د پوزې بخیال ساتي وې څنګه به د سترګو خیال ساتم وې هر ټیم په ډولای ګرځي خپل صفا کپڑے باونی دی ښا چې خاون درته دي سي ګوري او تا ډولای کپڑے مستخه دا د شریعت مسله ده خاون خزي ته وې ځان سنبال کو خزوي ځان نه سنبال شریعت دی خاون ته د خزي د والو اجازه ورکړي ښا کله دې ټیم کې دا خزه اوډه بوله نو ټیک ده ښا او بالکل ټیک خو شرط پدای چې هغه ډولای کول هغه ځان سنبالول چې هغه د شریعت مطابق ښا کله ورته وې چې لو پټه لر کزان سنبال کا خو لو پټه بنه پسره نه دا د شریعت مخالف دي ما ته لګو غړېګ نو دا د شریعت مخالف دي ښا بعضی سړی وای دا خو ما خزه نه بعضی فعلونه قبیح دي ګډا نه ګډا په شریعت کې حرام ده که خزه خاون ته کې او غیر محرم ته خدا نفس ګډا ټیګړه ښا نو دې مطالبه به تاسو نه کوئ چې هغه د شریعت مخالف وي د شریعت په روح کې د نظام دولې او دې ځان نه سنبالو نو وی ډبه واخا شریعت اجازه په سو خبرو خزواله پته درته شتا په کوم خبرو خزواله تاسو چیله مالګه په سالن کې کوم کې را باندې کې ته کتابونو ګره پدې ته خزواله شي خبره نه کپڑے نه سری کړي را باندې کې پدې ته خزواله شي مولا محمود رحمت الله علیه پیژنه مولا محمود ولې نه پیژنه یو محمود الحسن او یو مولا محمود خو په دارالعلوم دیوبند ته جوړ شو د انار دونه لاندې کې ناستل د استاد نوم مولا محمود او د شاګرد نوم محمود الحسن رستو الله شیخ الهند جوړ کو دا محمود الحسن خو یو استاد او یو شاګرد نو مولا محمود استادو دا د دیوبند باندې وها د انار د ونه د لاندې کې ناستو درس شروع اقم الله محمود یو کس خوب کې لیدل کتابونو کې لیکلي کسوې ماته نه تاسو چې حضرت الله وبخل وچاو مې بسې وبخلي چې په دې سره کوټي ابني وبخلم چې زما یقین ناغس ما تاسو کوم خوب کې حضرت سو په ماته وی چې ورس بي په سالن کې مالګه سیوا مالګه پکې نه و ما اراده وکړه چې دې خدا مالګه پرې خې دې ته سو و ما بیا به وی چې زبندم زمانه د ورځې څومره کارونه یې دم د خدای یو بنده دین د دین یې شي بس غلې پاتې شوم هغه ډوډۍ به وخوړه او به مالګه ډوډۍ به وخوړله الله راته وی په اک کې دې په خمه چې به مالګه ډوډۍ دې خوړلې او زما یو بنده ته دې صبر کړو زه ډیر غیرتی ذاتي مخه نو ته چې بیبي مالګه پرې دې ته پر آباد را خزه به ته په مالګه تا نه ير نه کیږي تا نه چرته ير نه دی راغلی نو په دې بیبي نه ډوي ښا د بیبي نه ډبول یو درې زيونه دي ښا تور توې ځان سنبال کاغذان نه سنبالي نو وخلې خو ګوره وال بسم وال کې پته درته شتا صاحب د جلالین لیکلي دی وای ګوره ښا چې وینه ونه ټکیږي ګوره اډو کې کریک نشي ګوره کوي نه وټکې دا اډو کې کریک شونه بیا ذمہواری دي زوال بده کې په پستا کې ښا دګ دا کنه چې وینه ورېږي او اډو کې د کریک کې وال بده سوال کې ګوره ښا د ته چې بیر آباد دي کې د الله سولمات هغه د الله سغاړي ته نیولې کنه د الله سغاړي ته ورچولې دا الله سمات کړی تا د شریعت د دې اجازه درکړې یو تل را روانه ده وندع الموازین القسط ليوم القيامه الله بدا انصاف کوي الله وی تل د انصاف په لګو انصاف بد خزه او د خاون ترمنځ کو دا خزه برو غواړم او خاون به راشي خزه به وی مال لاس مات کړو زبوام جوړه می سکړو دی به وای زما خبره نه ومنلې الله به ملائکه ته وی وتلې د خزه دا جوړه متلې او بل طرف ته سره د لاس ماتې د کېله کم په سیوا شو ملائک به وای جوړه می کمو او د لاس ماتې ذل خصي وو دومره غټ جوړه مخ نو الله به وی والي د دې خاون د انتقام دی بيدخ تسوي چې دا زما خو خما سکون نه بکوم کله ولا لاس ماته کله ولا خپې ماته کله ولا سترګې دې زې تر رسولي کله سترګې پټي شوی دسی والته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث قدسی دی رب العالمین وای د قیامت په ورځ د خزه حساب د خاون نه الله وی ز پخپل نو کو الله له حساب ورکولې شي بیا خو ټیک ده چې الله له حساب ورکولې شي د خزه حساب به الله پخپل د خاون
सदी ख्याल ले जी से वो सदी ख्याल ले तबलीगी से वो सदी ख्याल ले मूली से वो चित्तली तरी मखामख چې د بیبي سره څومره ژوندي ستلې چې وایي چې 50 سال د خلکو سره تین نشي د چا 50 کاله د چا دې معاملې کې ډېر یریږي وایي مونږ اړ وایو چې د بیبي متعلق پر چرته تپوس کی او د تسوای د دې حساب په الله په خپل علي په میدان محشر کې تپوس وشي څومره ژوندي تیر کړو 50 سال د بیبي سره تیر کړو او تلې ولا دا 50 سال ولا تلې تو تلې حاجی سے وہ تبلیغی سے وہ امیر سے وہ مولی سے وہ تو خو په بار لویس برگی خو چې دا 50 سال دل تلی ته مخامخ کی او په تله کې وزن راوخیږي چې بیبي وایي چې په 50 کال کې ته ما ته په خله چرته خوګه خبره نه وکړي ما ته حساب ولا مالتي حساب سبکو لومبه براله دا تلی په تله کې باول دا کوي ښا په دې کې ډیر شی خوېږي ښا ډیر شی دا ډیر سپرګان په کې پوری پراته ښا دا په بار سپرګان ښا د سپرګي د تک د سپرګي پکار دا د بار سپرګي باندې کار نه کیږي نبی رسول الله صحابه ته تقریر کوما ته ګوره صحابه ته وی پتا سو کې غوړه زم تاسو ته پتا سو کې غوړه سوک دي نبی رسول الله صحابه ته وی خياركم صحابه وره پتا سو کې غوړه پتا سو کې غوړه هغه کس ته چې هغه د خپل بیبي سره خيغه پتا سو ټولو کې غوړه دی او یې پتا سو ټولو کې غوړه ما زګه چې پتا سو ټولو کې د بیبيانو سره زخه یم نبی رسول الله ښا تاسو موږ په سره واجو مړه دا موږ سو چې دا د موږ انډیا سره جنگي دي وینځین تیرا وستي دي نه آزاد خزانه ده پلار نشتا د دې مور نشتا خاون خزه وخلا چې لاس اوچت کو چې گزارې را پرې خود نو لاس ونیو خزه ورته وو را پرې د گزار وینه نه را پرې دا ویرا پرې دا وینه را پرې دا ویولې به سما یو لور واده شوی دا ماته اخر یاد شول چې کپاغي خاون لاس اوچت کی نو سبا برداشت کو دم د چالو د تولې د لاس راځي سالور بل کور کې نه وای تولې د لاس په دی اوچتې د دې لاس په الله تپوس کوي ښا نو خزه واله شي خودي سوال بنه کې دا تاسو چې کوموال کوي ښا کوال دي دې سکړي نو معاملې وسره د تکلیر کوم وره ښا ټیک ده کنه دلته معاملې کلیر کوم وره بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام دواړه روان وی منډ نو وی ولینا چې دواړو منډ کړه بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ته منډ وکړه وی سمو د پس چې بیا منډ کړه د امام الانبیاء را منډ کې مخ کې شو چې مخ کې شمانه بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها وی زلګه خپه ونت شو نبی علیہ السلام وی خدا دا غیب بدلش وکړه ټول خپه کېږي او یو ځل تا ګټلی و یو ځل ما وګټل بس عدل په بدل شکل دغه د خپګات سره دومره بد بیبي د رضا خیال ساتي ښا لکه سدي سي وال ټکول دي کړي سلاس خپل علماء کړي کنا نو واستنه معاملې وسره کلیر کا و یو طلب را پس الله را لګي بخلې دی یما بخیمی او مې بخی ورې هغه تل کې برانه استای صاحب د دې را روي نه دي ښا نو د شریعت اجازه تعالی د والو درکې خو ګوره داغ بده جوړي وینه چې تور نشي اډو کې کریک نشي دي سوال وکړي ها مطلب مړه سي يرول ٹھیک نه اشرف علي ثانوي رحمت الله علیه تقریر کوخه او خو اکابری خام زیبا زبلار شمه دا یو دا ټول تقریر د ریر شي دا یو خبره وایي خاینشه دا بده یری دا ما یو کړي وکړي خان دا ته وی ورګه مولي سیو مونږ خو پرش کو ټکو پرې خیره ته بیا کړي ترانه ها دا بدرته یاد اشرف علي ثانوي رحمت الله علیه تقریر کو تقریر چې منځ ته ورسو نو یو لطیفه وکړه دینه پته ولګی چې زمام تقریر له اوس منځ ته ورسید ښا اشرف علي ثانوي رحمت الله علیه تقریر کړ خلق ته وی د تقریر په منځ کې یو مار یو پیر سے ته وی چې بیت راته وکړه لاس نیو درنه وی پیر سے ورته چې ما نه خو بیت مکو چې ولې چې مړه ته ما نه بیت مو کې بیا خلکوم چې بار ټکونه ورکه خلک وای چې دا څنګه مار ٹھیک ده نو ما نه بیت مکو هغه ورته یاره حضرت بیت راته وکړه خلق باندې چې چم خیر دی ځه بیت دی واغ مار چلار نو مار کو بیت کړو خو زبرګ مارو کنه نو خلق نه چې نو ماشومان چې مارولي د ټکو نه ورکو نو ماشومان وراغس کله به یو بل را پرې خو کله به دیوال را چې چل کول نه نو دا غمار د سر نه پټ وختو
چې پیر صاحب لاره وظیفه تازه کول وي پیر صاحب ورته چې تاسو سره څه چل شوی چې تا راته وی چې ټک مور کو جو دې حال ترالم پیر صاحب ورته تا ته ما د ټک ویلو وی تا سره پرشم پرې خېره نو پرش باندې کو ټک باندې نه ورکو دا اشرف علي تنوی رحمت الله علیه بی بیانو لټک مور کوي پرش ته کوي ښا اسره دوله دباو کوي دې سره ټک مور کوي کټک ورکه کو بیا ډوکې کریکيږي کنه بیا وینه توريږي کنه اسره پرش کوي اګه پرشم نه کوي کنه نو بیا به توي چې بورقا غوي چې پړونه ته وای پړونه به ویلو پټا ته ویلو پټا غوي سرتور نو پرش پکوي ښا وا پرش پکوي نو خیر د والو اجازت شریعت ورکی خو په حدود کې دننه خزه ته توای ځان د شریعت مطابق سنبال کا دا ځان نه سنبالي دا خزوال وین ته دي توای فرض منځ کو دا نه کیته وخلیش دریم دا ساده اجازت نه بغیر د کور وزي دیواله شي ښا په دې درو خبرو خزواله شي ښا صحابي راغه ور قربان د صحابهونه بيد الله حبيب وي د بيبي حق را توخيت د خزي صح د خزي حق آسان دی ښا نبی رسول الله ورته وي چې سب خپل خوري هغه په خزه خوري ښا د دې سینا چې تبار په یو هوټل کې ډوړې خوري کله په شیراز کې او کله په بل کې کله په بل کې او خزي په کور په ساګ وړ ډک کړه نو د دې بيبي حق ضایع کوه چې سب خپل خوري هغه په بيبي خوري چې ته هوټل کې خو هغه له پور تر وړ ټیک ده وی چې سب خپل هغه دی هغه په هغه اغوندې چې څومره طاقت دي د هغه مناسب بجامه ورکړي ٹھیک ده په مخ به نه ورخي په مخ به نه ورخي او کنځلي ورته نه کوي د مور او پلار کنځلي ورته نه